السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ تاسو وړاندې کیک رس جوړو. کیک رس د هر چا ډیر زیات خوښیږي او دا ډیر زیات په اسانه طریقې باندې تیاریږي. نو د دې لپاره به اول موږ یو سپنج کیک یا بټر کیک تیارو او بیا به هغې نه پس موږ دینه کیک رس جوړو. نو راځئ چې موږ تاسو ته شیزونه وښیو چې دې کې موږ څه استعمالو. ټول نه اول خو موږ دلته کې 15 هګۍ راخیستې دي او دا موږ بول کې ماتې کړې دي چې که خراب وي نو بیا هغه ته موږ لرې کو. دې نه علاوه به موږ 3 غټې کشو برابر بټر استعمالو. د ستاسو خوښه ده کوکینګ آیل کې هم جوړیږي خو دې سره به لږ ټیسټ مزیدار شي. مالګه به استعمالو نیمه چمچه برابر او کوکینګ آیل به استعمالو نیمه پیاله برابر او چینی هم تقریبا نیمه یا پوکم یو پیاله برابر او سیلف فریزنینګ فلاور موږ راخستی دي دا به موږ یو بول یا یو پیاله برابر استعمالو. ونیلا ایسنس به استعمالو دې کې او دې نه علاوه به موږ دې کې زیړ کلر اچو. کلر اچولو سره کیک رس لک پروفیشنل او ښایسته ښکاري. که تاسو غواړئ نو کلر سکپ کولی هم شئ. راځئ چې بیا موږ جوړ کو. نو اوس به موږ کیک جوړول شروع کو. دلته موږ یو کاسه راواغستله. دې کې به موږ چینی واچو، کوکینګ آیل به دې کې واچو او بټر. نو دا به موږ لږ سات له بیټ کو. په دې مکسچر کې به اوس موږ مالګه واچو، ونیلا ایکسټریکټ به واچو او دا هګۍ چې کومې موږ ماتې کړې دي دا به دې کې واچو 15 دانې. دا به هم دې کې ښه طریقې سره مکس کو او د خوراک رنګ چې موږ تاسو ته وویل هغه به دې کې واچو او ورسره به سیلف فریزنینګ فلاور واچو او دا هر څه به اوس موږ ډېر ښې طریقې سره مکس کو. نو دلته موږ داسې یو مولډ راخستی دی. نن موږ سکویر مولډ استعمالو. ستاسو خوښه ده چې ریکټینګل استعمالوئ که سکویر، هر یو شیپ چې هر رنګه کیک رس ستاسو خوښیږي. نو دې کې ډېر زیات ښکلی شیپ جوړیږي د کیک رس. نو دا به موږ دې کې داسې پور کړو. دا چې څومره دې پورې انخلی دی دا ټول ور صفه کړو چې ضایع نه شي. او داسې یو 2 ځله به موږ دې له داسې یو درز ورکړو چې دا کیک کې چېرته دغه وي نو هالو دغه وي خالي ځایونه وي چې هغه ډک شي او زموږ کیک ډېر مزیدار جوړ شي. نو اوون موږ 15 منټه اول ګرم کړی دی. نو اوس به موږ دا پری هیټډ اوون کې واچو بیک کېدلو دپاره. نو 15 منټه دپاره کیک موږ اوون کې بیک کړو او هغې نه پس بیا چې لږ یخ شو نو بیا موږ داسې سلایسز کې کټ کړو او اوس به موږ دا یو ټرې کې کېږدو دوباره بیک کولو دپاره چې دې نه کیک رس جوړ شي.